ستړی وس وعلیکم السلام ستړی مشه څنګه په خیر پیدان راته مان طبیعت برابر دی ماشاءالله دا ګرد ابجوشه ده د حالت تاسو ګوري بیا په نس دا شان ځین خرڅي دا څلور کاسه دي سره چینی خبره وکی سره و بس بیا وای بارډر باندې سو انډیا د اسوله بارډر د اسوله هغه د اسوله بس دا نو وس په سوي د درې ورځې پاتې دي دا سوري څه پرته ده ابجو د دې تقریبا 14 ورځې نن کیږي ماشاءالله دا څومره خوندور انګور دي دا چې انګور تاسو د دا وسه لیدلي وو ګوټونه په پښو کړي مولا سلام سره په پښو توبه 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 ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. انګور خو مې راواغسو داروخان سودا چالو د باغ یا د دسه په حساب باندې تصویر وینم نه په سلره مزوم پر د رایم یا راخه شه آی تعالی یا څومره خوندور زیدي ماشاءالله او اعلاني مادي ودرې شي ودرې واچیږه اکالی چې جوړ دی ودرې ځات څخه نه پس ماشاءالله دا څومره خوندور انګور دي دا چې انګور تاسو د دا وسه لیدلي وو دا داروخان دی و ماته دعا کې زما له وجې داروخان ته له انګور میلاو سوله ته به ماله دعا کوې غنمو د روی ځوځان لا وګورې ته به نزدیک چا پېژندلې ګلستان رښتیا ووایه دا اوس ما له راوشکو که دله فعلا تعلیم هم راوشکل دله خو کوچنی ټاک دی نو ولې کوچنی دی ما ته دومره دې وګوره نه دې مېلمه یې له خپل سړی دی وینې وای دی خپل دی زه مېلمه یم د انګور به وخورو بیا به ګپه کړو خوندور انګور دي هوا د دې خوا دی را روان سین داسې دی چې دا غزګي سرالو ډېره تیز عوام چالو د دلې ابجو شي دا تاسو داسې دا ټول ابجو شي دي خو غلط ټیم رالو دی وای اوس ختم سوي دي بیا څه ټیم سبا به ته بیا شروع شه زه به ازګۍ مې در ښکاره کړم دا خلک دا دي لګیا دي ډېره تیز عوام ده ګیله به نه کوئ ستړی وسې وعلیکم السلام ستړی مشه څنګه په خیر پیدان ته راته مان طبیعت برابر دی موږ کار فارغه سو ته څه ناوخته راغلی دا څومره عوام نه ده سمه ده یا غریبانان سره دي دا کارو باندې لګیا دي وګورئ دا څو ورځې لا لګیا دا تقریبا 2 ورځې زموږ د پاته دي دوه میاشتې کېږي چې موږ کار شروع کړی دی هغه چالو 2 ورځې زموږ د پاته دي بالا موسم سره چپه سولو و موسم هم سره ګډ وډ سولو دغه داسې مې دي په دا وکړو چې داسې سیان لیبر سره دی دی ګره راسي پر مخ باندې زموږ آواز بیرته چې مشي پرېښي خرڅي دا زموږ مارۍ دا زموږ درپدرۍ دا توروالي میدان درځي چله میدان در ښکاره کړم غلغه ملياني نه وره هاي د چا نه راغله دا چې دا د ماتساج شه ته بیا چشکې که نو څنګه ولرالم سړی و به ګورې خپل د کراچي مسافر یم نه سړی منظره به وکړي راغله دوی لوړ راغلي دا ماتساج ځوان شه آی ساخ ولی دی دا زما ته هم دي ته مزدري والا هم دي دا سپږ هوا سره زه ورسو چې زموږ دا تر در پدري دا سیدیان سره دي دا دا سره دي دا غریبانان دا جوش والا پر سپږ आवाज ورسو چې زموږ شی به شي واخی موږ ته باندې کوي وای بارډر باندې دی دا دی دا یو اجر باسي دا د څلور لاندې خبره سره وکي بیا زموږ مال په نڅ د مرسته غواړي از موږ ډاکټر هغه ځای پورې ورسوي ان شاء الله دا مزدرانه سره د غریبانان د سنجا دا بالکل دغه شي دی دلې په وطن خلک را سره دي او زموږ دغه حال دي ته ورته وګورئ بالکل دغه شي دا زموږ په وطن کې زمیندار الګ ډیر خراب دي دا فاراندار دا اکسم لګیای دومره مهنت کې د حالت تاسو ګوري بیا په نس دا شان ځین خرڅي دا څلور کاسه دي سره چینی خبره وکي سره و بس بیا وای بارډر باندې سو انډیا د اسوله بارډر د اسوله هغه د اسوله بس موږ شي په نت څه غواړي دا اوس په سورس کې وچیږي ته دا اوس تقریبا 14 ورځې اخی هغه هم دی دا چشت دا کچرا ده دا کچرا ده دا صفه دا سپاکو څنډو یې سره دا پرچل والا ته ورکو شه آیا ثابت ما شده دا پرچل دی ثابت ابجوش ده شه دا نو اوس په چل سوي د 3 ورځې پاته دي دا سوري څه پرته ده د دې تقریبا 14 ورځې نن کیږي هغه راوچ سوي دي هغه نیوی داغونه وسوي دي هغه ابجوش لم درځي ګوره
نور بیا چیر وچ سوي هغه ته راښکاره ته راشه. دغه باري ورسره ولاړ شه برابر دی اوس نور سي وچ سوي دي دا به راښکاره کړي. هوا ډېره تېزه ده کنې ما الوتکه ما الوځوله خوندول سین به مې هم د داسې د ښکاره کړی وی خو هوا تېزه ده وچه دغه راښکاره کړه ابجوشه وچه ابجوشه به راښکاره کړي چې کومه نه تیاره کړې ده هغه دا ده ماشاءالله دا ګرد ابجوشه ده ما د دوی وای دا کمزوری دی یا توري دی یا څنګه دی یا دا بیا تی سره جلا کوي वो बदिक पे दा तू जरा बाला भाईजान हमारा को भी नहीं हो गया इधर आया था ये बाल देखो دا کوم फोन سوي ځانونه راټوله سوي دا اوس راټول شو دا او جو شه دی وای دا کمزوری دا ته وای ماجره وېستو ته وای څنګه موږ په مې سونی ولې د مزران خلک یو و هغه د کارتنانې کیا چوي دا ټکسي دی ښه سبق چالو کوي سم پروګرام به بیا جوړ پروګرام خو نمبر سبا ماپشن دا خو سبا ماپښین دی بیا دا خیسي نو سم بیا ول راځم اوس الوتکه پکې واله زوم خو هوا ډېره زیاته ده د لیش سین به د ښکاره کړه څنګه درون کې واله زو و خو دې والزه و خو دې ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها الوتکه مې برته راشوه کله ډېره تېزه هوا وله سمه نه سوه الوتی نو هی څه پکې دا ستا دپاره توفه ده مه کوه یار د ده کور ودان توفه یې راکړله ابجوش وایي ده محمد عیسی خو زموږ یار دی بس دی نور ولا کوه بس راځه دا بچی او مکه دا اوس هغه وسه خوړی سم دا اوس ماته توپه راکړه وای دا په جیب کې واچوه ایسیرتم ابجوشي پرتې دي زه داسې روان سم والله ډېر زیات د زه وشرمېدلم جیب یم د ابجوش راډکي داروخان بیا په ټوپه ډکي ما لې راځه یاره ګسه دې وشرمولو په دغه باندې زه روان سولم داروخانه تا خو دې په ټوګه څه زینډک دا زما رنګ ولې بده دا دومره ډېر ته څه پکې مچاله کې زړه را سره خوښ دی ښه بس محمد عیسی ورته راځه اوس زه ډیم له دغه یو ډیم دی هغه در سره کوم لاس یې مرغۍ نه اولې چې لکه سپی یار دی ورسره ځغېل پولیسانو دا چې ډاک سپیډ پیدا کړي اشه موږ خو داسګله راورسېدلو ټوله علاقه دوړه نیولې ده او ډیم سیدل ډیم خالي دی ډیم نه خبر شي ولې خالي دی دا ډیم ولې خالي دی ګلستانه دا خلک سره لکې باغول هم ځکه لکه ښه ډیم خالي د لې څلور کاله مخکې راغلی ولم اوس دا دی بیا رالم ډیم ټوله خالي سوي دي وایي دا خلک د لې مشران ورته ایښي نو اوس هغه زګله ښې زمانه ده د ټیک ټاک ویډیو جوړوم داروخانه راځه نه ته ولې ځان لیر که داروخان ډېر نخرهباز انسان جین جوړ سوی دی ته ولې ځان دی دی که نخرهبازه نه یم ورور په دې کې څه نخرې دي نو بیا ولې ځان دی دی روغ انسانان دي ورته تخصص دي ولې سړی ذلیله کوي راځه اوس هر د لوړ خلک پر دار دي نه د خلک پر تغه راځه اوس دا د لوړ خېزو داروخان وایي زه نه سم خطی وم ولې نه سم خطی ځوان سړی زازګله زو بیا د دې بعده بیا چیرې زو نټ تاریخ ها بیا به بیا کار څه ډېره ټیټه دوړه چالو ده هوا نو څه ده هو چکرونه ول په ګاډي بیس کې د راستي قدم نه دی یوسي بس خالق تعالی سره ورسول یو له پل برابر موږ دا د داروخان ډېرې کوي خو هغه کیمره کې دی کیمره پرېنده سیمه دی چپس دا غرونه ماشاءالله څومره ښایستې ډبرې دي دا تاسو ګور تک تورې ډبرې لوړ اړخ ته خیز واغځې دی هله دی څو خوندورې ویډیو جوړوم د ټیک ټاک لپاره دا زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړه د دې بعده کاریز لزو داروخانه ستړی خو نه سوې ستړی سولم یا ستړی سوې ستړی سولم
داروخان دا د ستړی ستره وخځېږ دا ډبرو سر له به وخځېږ ولا خو دې د باجي څونه باچي چې ولا خو دې د باجي لنګو ګوټونه په پښو کړي موږ سلنګ سره په پښو توبه 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 او خوندور سیند دی خو توړه ډېره تېزه ده هوا څو کلونه راختلي یو څنګه څه کې وه ریکارډینګ د اخوا خلک به دا غره لا نه راختلي ګلستانه څه کې وه خوندور دی خو سیده ډېم ډک وای بیا د خوند بیا دومره خوند کې دومره خوندور چې ټیک ټاک ویډیو جوړېدل خالي جوړې کښتۍ راوړې غره راوړې د خلک مازې پر ډرامه یې سپي دې هم نیولي پر سړي دې هم نیولي خره دې هم نیولي اوس یې واورې دا څه وایي نرۍ صدرۍ ده چې لاس په چخ کې تر وځي تا اوس څوک راغوښتي دي هېڅوک نه دي راغوښتي ولې زه د راملا بل پر کور ساتونه نه کوم وایي تا له رملا دی د اوس رملا یم راغوښتي رملا یم را روان دی یا دی ځم موږ به ورسې د نعمت پښتون وتاکله ته به رملا راولې صحیح دی ټیک دی موږ اوس نعمت پښتون وتاکله ځو دی به رملا راولې موږ خو دا دی د داسې کې پوره ورسېد د نعمت وتاکله ما او داروخان زود دی به ولاړ سي رملا به راولې درته ماته راکړه زمړی ته په ډرې ولې راسم بس هادي ورځې دا د ګلستان سره وګاژه ګلستانه ورس دا د زګر ورس رامله دا د نعمت پښتون وتاک دی دا په ناوره دی تیاره سوله دا وتاک دی موږ دا دی رالو په دیوال راواوښته ګیټ بند و سیند داسې دی سیند سره ګډ وډ سو هغه په دا باندې چې درته نور مېلمانه نعمت پښتون له راغلي دي نو ورځه منه بیا د لې موږ پاتکي وای د لې خواته سي مېلمستیا نو ورته بل ځای ځو څنګه دارو سلام بندې باندې سلام په چیز بنده ته څه ها دارو وای ته ولې نور ځې وای زه سلام د څه بندوم سلام نه په چیز بنده هغه شناخته خلک دی بیا وای پاته سي نو بیا ها وای شنو سین داسې دی چې دا د ډوډۍ ټوله تیاره ده ګلستان خدمت کړی دی تکلف داروخان په وخت کې داروخانه تکلیف دی ورکړي دا ولې نو موږ ډوډۍ خورو بیا به ګپه کوو